السلام علیکم دوستانو، ستړي مسئ د عضوي کیمیا د زده کړې و دغه ځانګړي پلیلیست ته بیا هم ښه راغلاست. د نن په درس کې په عضوي کیمیا کې د فورمولونو په ډولونو باندې بحث کوو. په عضوي کیمیا کې د فورمولونو ډېر ډولونه استعمالیږي چې هر فورمول ضرورت ته په کتو سره په خپل ځانګړي ځای کې استعمالیږي. ځینې وخت موږ ضرورت نه لرو چې مکمل تشریحي فورمول یا مشرح فورمول ولیکو، نو په هغه ځایو کې چې ضرورت نه لرو چې دومره اوږد فورمول ولیکو یا زموږ وخت کم وي، په هغه ځایو کې موږ صرف مالیکولي فورمول کارولی سو. اوس نو هر فورمول خپل ځان ته د استعمال ځای لري. په دې درس کې موږ هغه مشهوره یا په عام ډول چې ډېر استعمالیږي د فورمولونو هغه ډولونه وایو. لومړی مالیکولي فورمول دی. مالیکولي فورمول دا په عضوي مرکباتو لپاره کاریږي. مالیکولي فورمول موږ ته څه شی راښیي؟ دا موږ ته د یو مالیکول د عناصرو تعداد راښیي، دا یوه خبره تعداد، او بل خبره دا راښیي چې کم اټومونه په یو مالیکول کې شامل دي، کم اټومونه شامل دي او په کم تعداد. څه شی نه راښیي؟ دغه مالیکولي فورمول موږ ته د اړیکې ډول نه راښیي. دا نه راښیي چې یو مرکب د مالیکول شکل زنځیري دی که کړیز یا حلقوي شکل لري، دا نه راښیي. فقط اټومونه راښیي چې کم اټومونه او په کم تعداد سره. زه مثلا لیکم فارمالدهاید او وایم چې یو دانه کاربن پکې کې دی، هایدروجنونه یې 2 دانې دي او یو دانه اکسیجن پکې کې دی. دا راښیي چې کاربن، هایدروجن او اکسیجن پکې کې دي. کاربن یو دانه، هایدروجنونه 2 اټومه او اکسیجن یو اټوم پکې موجود دي. نو چې د هایدروجن او کاربن ترمنځ سره کوم اړیکه موجوده ده، د اکسیجن او د دوی ترمنځ څنګه اړیکه موجوده ده، د اړیکې نه راښیي، نه زنځیري شکل راښیي، بل هیڅ نه راښیي. نو مالیکولي فورمول هغه فورمول ته ویل کېږي چې موږ ته د یو مرکب د یوه مالیکول د اټومونو تعداد صرف راښیي، د اټومونو کم اټومونه پکې موجود دي او په کم تعداد سره. نو د اټومونو سمبولونه د هغو د ضریبو سره ضریب یې موږ ته راښیي چې 2 دانې هایدروجنونه، مثلا که 4 وای نو 4 دانې هایدروجنونه، دا 2 راښیي. ورپسې زه به تاسو ته یو څو مرکبونه ولیکم. دا فارمالدهاید دی. زه به د مالیکولي فورمول لپاره 2 دانې کاربنونه، 2 اټومه کاربن لري، 4 اټومه هایدروجن لري او 1 اټوم اکسیجن لري. دا د اسیتیک اسید یا د سرکې د تیزابو مالیکولي فورمول دی. که زه لیکم یو مرکب دی، 4 اټومه کاربن پکې کې دی او 12 اټومه هایدروجن پکې کې دی، 4 اټومه اکسیجن پکې کې دی. دا د ګلوکوز مالیکولي فورمول دی. دا چې د کاربونو ترمنځ سره کوم اړیکې دي، دا به موږ ته نه راښیي. صحیح دی. دا مالیکولي فورمول سو. نو ضرورت ته په کتو سره موږ مالیکولي فورمول ډېر استعمالوو چې صرف د اټومونو تعداد او اټومونه وښیي چې په مرکب کې کم اټومونه موجود دي او په کم تعداد سره موجود دي. دا مالیکولي فورمول سو. ساده فورمول دا ډېر نه کاریږي، دا صرف نسبت موږ ته راښیي د اټومونو ده. مثال دلته زه که چیرې دغه 2 فورمولونه ساده یې کمه، دلته موږ ته ساده فورمول په لاس راځي. ساده دا معنی اختصار سوی فورمول. تاسې ورته ګورئ، دا د اسیتیک اسید فورمول دی. 2 دانې، 2 اټومه کاربن، 4 اټومه هایدروجن او 1 اټوم اکسیجن دی. زه داسې هم لیکلی شم چې د دې پر ځای باندې ولیکم چې کاربن، هایدروجن 2 چنده دی، اکسیجن بیرته 1 چند دی. دا مې کاربن اټومونه مې پر 2 تقسیم کړه، 2 چې پر 2 تقسیم کړه 1 کاربن په لاس راځي، او هایدروجن 4 مې پر 2 تقسیم کړله، 2 اټوم په لاس راځي، 1 چې پر 1 تقسیم کړه، دا یعنی اختصار مې کوي. په اختصار سوي شکل کې د دې فارمالدهاید او د اسیتیک اسید د سرکې تیزابو دغه ساده فورمولونه سره یو رقم سوله. زه راځم دا تکراروم. دلته دا ساده کوم، اختصاروم پر 4 باندې. کاربن چې زه پر 4 باندې وویشم، 4 پر 4 باندې 4 راځي، 1 راځي، هغه 1 لیکلو ته ضرورت نشته، هر وخت چې 1 ضریب یې موږ 1 نه لیکو. هایدروجن د کاربن په نسبت باندې 2 چنده دی، یعنی 12 پر 4 وایسي 2 چنده کاربن دی. اکسیجن هم بیرته هغه 1 چند دی. اوس نو تاسو وګورئ، دلته ساده فورمولونه خپله د فارمالدهاید ساده فورمول خپله دغه رقم موږ لیکلی سو چې دلته بیا زه تاسو ته ولیکم په دغه ځای کې دلته CH2O دا په لاس راځي، لاندې به ولیکم دلته څه نه ښکاري CH2O. د دې سره هېڅ فرق نه لري، دا 3 فرق نه لري. نو ساده فورمول په اصل کې موږ ته کفایت نه کوي په هر وخت کې.
ځکه ساده فورمول موږ ته صرف نسبت راښیي د مالیکولونو د یو مالیکول د اټومونو هغه صحیح تعداد موږ ته نه راښیي. ورپسې که چیرې موږ وغواړو د دغه اړیکو مثلا د دې اړیکو په اړه پوره وپوهېږو چې د کاربن خو شپږ اټوم موجود دی، د کاربنو ترمنځ څه رقم اړیکه موجوده ده، آیا دا زنځیري شکل لري، کړیز شکل لري، څه رقم شکل لري، شکلونه د اټومونو د فرق لري. زه به تاسو ته څو ډوله دا رقم شکلونه ولیکم. مثال زه تاسو ته وایم یو مرکب دی، په دې مرکب کې کاربنونه څو دانې دي؟ کاربنونه 3 دانې کاربنونه پکې کې دي، 3 اټومه، او هایدروجن چې دی 6 اټومه پکې موجود دي. دا مالیکولي فورمول شو، صرف د اټومو کم اټومونه او په کم تعداد سره. دا په دې کې 2 امکان موجود دي. یو امکان دا دی چې زه لیکم یو کاربن، یو ګونې اړیکه، 2 کاربونه، دا 2 ګونې اړیکه ده، دا 3 کاربنونه شوله، دلته څو دانې یو هایدروجن، ورپسې دا د بل هایدروجن سره اړیکه لري، د دې کاربن 4 اړیکې پوره شولې، د دې یوه اړیکه پاته ده، او د دې کاربن څو اړیکې پاته دي؟ 3 سره اړیکه، نو 3 سره اړیکې په هایدروجنو سره ډکېږي. تاسې اوس دا حساب کوئ، 1 2 3 کاربنونه شوله، د 1 2 3 4 5 6 دانې هایدروجنونه شوله. دا په داسې شکل هم لیکل کېدلی شي، په داسې شکل هم زه لیکلی شم چې کاربن دا د دې کاربن سره او د دې کاربن سره دا حلقوي شکل ولري. نو دا کاربن 2 اړیکې پوره دي، دا 2 اړیکې نورې په څه شي باندې پوره کېږي؟ د هایدروجنو. دا هم 2 اړیکې په هایدروجنو سره پوره کېږي، دلته هم 2 دانې هایدروجنونه. اوس که تاسې حساب کوئ، دا 3 دانې کاربنونه شوله، هایدروجنونه هم پوره 6 دانې کېږي. دا جلا مرکب دی، د جلا کورنۍ مرکب دی، او دا لوړ دا جلا مرکب دی، د جلا کورنۍ مرکب دی. ځکه نو مالیکولي فورمول بیا هم نیمګړی دی، تعداد درښیي، خو دا چې دی زنځیري دی که حلقوي شکل لري، زنځیري او حلقوي والی موږ ته نه راښیي. او دلته موږ ته دا نه وایي، په دې فورمول کې دلته دا نه معلومیږي چې دا 3 اټومه کاربن دی، د دې کاربنو ترمنځ نو څه رقم اړیکې موجود دي؟ یو ګونې اړیکه ده، 2 ګونې ده، 3 ګونې ده، خو 3 سره امکان موجود دي. په دې کې دا نه معلومیږي، او نه دا معلومیږي چې دا اوس دا کاربنونه داسې د زنځیر په شکل دا رقم زنځیري شکل لري، او که یا داسې کړیز شکل لري، د حلقې شکل لري، دا موږ ته نه معلومیږي. نو مالیکولي فورمول موږ ته تعداد راښیي، خو بیا هم دا نیمګړی دی. کله چې موږ غواړو پوره معلومات ترلاسه کړو یا د مرکب په اړه ډېر وپوهېږو، نو د هغه لپاره موږ دغه جوړښتیز فورمول یا مشرح فورمول ته ضرورت لرو. جوړښتیز یا مشرح فورمول بیا هغه فورمول ته ویل کېږي چې موږ ته د یو مالیکول د اټومونو د تعداد سره دا هم راښیي چې یو مالیکول دا زنځیري شکل لري، مثال یو مرکب زنځیري شکل لري که حلقوي شکل لري. د اړیکې ډول هم راښیي چې د کاربنو ترمنځ او د نورو اټومونو ترمنځ څه ډول اړیکې موجودې دي. صحیح دی؟ دا مشرح فورمول چې دی یا جوړښتیز فورمول دا موږ ته ټول معلومات راکوي، زنځیري والی او حلقوي والی دا راښیي، د اړیکې ډول چې یو ګونې ده، 2 ګونې ده که 3 ګونې ده، دا راښیي، او دا هم راښیي چې دا د مرکب څه ډول شکل دی. ځینې وخت دلته د اټومونو ترمنځ زاویې موجودې وي، مثال 1.9.5 درجې زاویه په هم ډول په دغه sp3 هایبریډیزیشن کې موجوده وي، چې دا موضوع لا تر اوسه موږ نه ده ویلې، خو مطلب دا شکل یې مکمل ډول راښیي چې په 100 درجې زاویه باندې دغه اټومونه سره یوځای شوي دي تر څو دغه مرکب یې تشکیل کړی دی. اوس نو دا خبره خو واضحه ده، هایدروجن د کاربن سره همیشه هر وخت په عضوي کیمیا کې که د هایدروجن او کاربن همیشه یو ګونې اړیکه ده. صحیح دی؟ که زه داسې یو مرکب اوس لیکم، به تاسو ته یو مرکب ولیکم، ایتان مثلا تاسو ته لیکم. په ایتان کې که تاسو وګورئ، دلته کاربن دا بل کاربن 2 دانې کاربنونه دي، د دې دلته یو هایدروجن، د 2 هایدروجنونه، دا هم 3، د 4 5 6 هایدروجنونه شوله. د ایتان مالیکولي فورمول چې دی هغه کاربنونه 2 دانې، هایدروجنونه 2 چنده کوي، 2 نور سره اضافه کوي، 2 چنده کوي، دا 4، 2 نور اضافه کوي، دا 4 شوله، دا 6. دا مالیکولي فورمول شو. مالیکولي فورمول سره په دې ځای کې موږ ته هایدروجن او کاربن خو دا معلومداره خبره ده، هر وخت دا یو ګونې اړیکه ده.
هر وخت یو ګونې اړیکه موږ ته چې تغییر کوي هغه د کاربونو ترمنځ دغه اړیکه تغییر کوي دا کېدلی سي یو ګونې دوه ګونې یا هم درې ګونې ځکه نو موږ هر وخت دونه تکلیف ته ضرورت نه لرو چې دا رقم یو غټ مشرح فورمول لیکو په دې پر ځای باندې موږ په دا رقم هم کولی سو چې د هایدروجنونه درې سره راټول کړو وایم کاربن دی د درو دانو هایدروجنو سره اړیکه لري او هغه اړیکه یې معلومدار ده صحیح دی اړیکه من دا به یو ځل بیا ځنې کې سم درته ولیکم چې تر څو په پوره ډول سم معلوم سي نوي صفحې ته به ولاړ شو صحیح دی ایتان د ایتان داسې شکل و صحیح دی هایدروجنونه 12 سوله اوس په دې کې ایتان دی ایتان ته اوس تاسې ګورئ ایتان زه درته رسمومه دا هایدروجن دا ایتان سو نو هر وخت موږ ضرورت نه لرو چې دونه دغه ډول ایتان موږ رسم کو ولې ځکه چې د هایدروجنو او د کاربونو ترمنځ همیشه دغه اړیکې معلومداره یو ګونې اړیکې دي فقط موږ ته مهمه اړیکه د کاربن ترمنځ اړیکه ده چې دا ولیکو نو زه راځم دغه درې سره هایدروجنونه زه کولی شم دا سره یو ځای کړم درې سره هایدروجنونه دلته زه سره یو ځای کوم دا درې سره نو لیکم کاربن دی هایدروجنونه درې دانې دي د دا بل کاربن سره دا بیا کاربن سره اړیکه یو ګونې ده بیا درې هایدروجنونه دغه ډول فورمول ته بیا نیم مشرح فورمول ویل کېږي صحیح دا نیم مشرح فورمول سو په دې صفحه کې د اخري عنوان چې و نیم مشرح فورمول نو نیم مشرح فورمول هغه فورمول ته ویل کېږي چې فقط موږ ته د ځینو اټومونو ترمنځ اړیکې راشي د ځینو ترمنځ بیا اړیکې نه راشي دغه ډول فورمولونه بیا نیم مشرح فورمولونه دي نور فورمولونه هم دا رقم شته زه کولی شم دا په داسې شکل باندې هم وښیم ایتان دی داسې وښیم یوه کاټي پکښې موجوده ده دا خو پروپان سو د دې پر ځای باندې زه ایتان صرف دا رقم په داسې شکل باندې لیکلی شم چې یوه دانه صرف کړۍ رسمومه کړۍ نه بلکې یو زنځیر د دې لاندې به درته ولیکم دا ایتان سو دغه سره یو دانه کاربن ښیي دا بل کاربن ښیي او دا اړیکه ښیي چې دا یو ګونې ده نو چې یو ګونې اړیکه سوه دلته یو کاربن دلته بل کاربن سو کاربنونه چې دوه دانې سوله د هایدروجنو شمېر موږ خپله پیدا کولی سو دوه چنده کوو یا دوه نور پرې اضافه کوو چې دا د الکانو په موضوع کې که چیرې تاسې د الکانو ویډیو په مکمل ډول وګورئ نو تاسې هلته پوهیږئ چې د الکانو د مرکباتو اټومونه په څه ډول سره ترتیب شوي دي یا په لاندې ډول که درته وایم چې کاربن هایدروجن په کم نسبت باندې دوی سره یو ځای شوي دي نور ډولونه هم د مالیکولي فورمولو د سته که چیرې اوس ګوره د ګلوکوز ستاسې په یاد یې ګلوکوز ما تاسو ته در وښوي چې کاربنونه یې 6 دانې دي هایدروجنونه یې 12 اکسیجنونه 6 اټومه دي دا ګلوکوز خو صرف تعداد راښیي خو که چیرې تاسو د ګلوکوز مشرح فورمول وګورئ هغه دغه شکل لري چې پوره ټوله تشریح شوی واضح شوی شکل راښیي او یا هم دا چې په کړۍ کې یو دانه اکسیجن موجود دی نور دغه کاربنونه دي په خپل منځو کې یو ګونې اړیکه لري پر دا اثر باندې دلته CH2 او OH د OH ګروپونه د 1 2 3 4 5 دانې د OH ګروپونه لري دغه د ګلوکوز مشرح فورمول دی نو هغه د ګلوکوز صرف اټومونو خو کفایت نه کوي ځکه موږ ته ټول معلومات نه راکوي دا ډول بیا فورمول نه دی دا په اصل کې یو موډل دی د ګلوکوز لپاره نو خدای دې وکړي چې د فورمولو په ډولونو باندې تاسو سر خلاصوي د په عضوي کیمیا کې مختلف ډولونه فورمولونه کاریږي چې اکثره وخت چې ډېر کاریږي هغه مالیکولي فورمول دی او بیا په دوهمه درجه کې چې کاریږي هغه جوړښتیز فورمول دا ډېر کاریږي ځینې نومونه نور هم شته د فورمولونو لپاره چې د اسکلیټي فورمول په نامه یادېږي چې دا مخکې مې تاسو ته یادونه وکړله دا ډول دا ټوله کاریږي زه به تاسو ته د نوي درس لپاره تاسو ته کورنۍ کار درکړم هیله ده تاسو کورنۍ کار وکړئ تاسو په هغه لومړۍ ویډیو کې کوم په یاد یې تاسو اوس ما ته ووایاست هغه دغه کوم په یاد کړي عدد هغه عدد چې په عضوي کیمیا کې پکارېږي تاسو کولی شئ زما سره یو ځای ووایاست دا به یو ډول تکرار هم سي که د چا نه په یاد دا بیا هم په یاد کړئ میتا بیا هم ایتا پسې پروپا او پسې بیوتا
پنځو ته چې شوایي، پینتا، شپږو ته هیګزا، اووه ته هفتا، اتو ته اوکتا، او نو ته نونا، او پسې دیکا. دا که د چا نه باید دا په یاد کړئ. په عضوي کیمیا کې چې کله موږ د مرکباتو نومونه ایږدو نو دا حساب ټوله پکارېږي. دا کورنی کار شو. تاسو کولی شئ که چیرې دا پوره ډول سم نه وینئ ویډیو ودروئ، یو وار یې په صحیح ډول ووینئ او بیا دا په یاد کړئ: میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پینتا، هیګزا، هفتا، اوکتا، نونا، دیکا. دا خو نو تاسو کولی شئ د اعدادو په ډول یې په یاد کړئ: 1 2 3 4 5 داسې تر 10 پورې. اوس فعلا یې تاسو تر 10 پورې په یاد کړئ. بیا که ضرورت و نو بیا مخته ځو، نور هم زه تاسو ته لیکم په راتلونکو درسو کې. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای دې وکړي چې تاسو به د دې ویډیو څخه یو څه ګټه پورته کړې وي.